د پاسپورت آنلاین خدماتو اړوند پوښتنې او ځوابونه او ټول هغه اړین مسایل چې تاسو باید پرې پوه شئ. آیا هغوی چې په متحده عربي اماراتو کې میشت دي کولی شي خپل د پاسپورت غوښتنلیک آنلاین جمع کړي او کنسولګرۍ ته رانشي؟ نه، آنلاین پروسه یوازې هغو افغانانو لپاره ده چې په بهر کې میشت دي او په هغو هیوادونو کې وي چې د افغانستان د اسلامي امارت رسمي سیاسي یا هم خدماتي نمایندګۍ لکه سفارتونه یا کنسولګرۍ پکې فعالیت ونه لري. په متحده عربي اماراتو، افغانستان، ایران، پاکستان او هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان د اسلامي امارت استازولۍ فعالې دي د پاسپورت آنلاین غوښتنلیک نه منل کیږي. د پاسپورت آنلاین ترلاسه کولو لپاره اړین اسناد کوم دي؟ پخوانی پاسپورت او تذکره درلودل اساسي شرط دی. دې سربیره د پاسپورت سایز تصویر چې سپین شالید ولري او د 6 میاشتو څخه ډیر وخت پرې نه تیر شوی هم اړین دی. او د بهرني هیواد د اوسېدو آی ډي کارت چې د دې تثبیت وکړي چې تاسو په یو بهرني هیواد کې میشت یاست هم لازمي دی. درېیمه پوښتنه: آیا هغه افغانان چې غواړي د لومړي ځل لپاره پاسپورت ترلاسه کړي پخوانی پاسپورت ونه لري خو برېښنایي تذکره یې اخیستې وي، آیا هغوی کولی شي د آنلاین خدماتو له لارې پاسپورت ترلاسه کړي؟ نه، یوازې په برېښنایي تذکره د پاسپورت اخیستل ممکن نه دي. باید پخوانی پاسپورت ولري او مخکې باید د پاسپورت لپاره بایومتریک شوی وي. څلورمه پوښتنه: آیا څوک چې زاړه یعنی غیر بایومتریک قلمي پاسپورتونه ولري کولی شي د آنلاین پروسې له لارې د نوي پاسپورت غوښتنه وکړي؟ نه، که څوک یوازې قلمي پاسپورت ولري هغه نشي کولی د آنلاین پروسې له لارې پاسپورت ترلاسه کړي. بایومتریک شرط دی د نوي پاسپورت لپاره او په قلمي پاسپورتونو کې پخوا بایومتریک معلومات شامل نه ول. پنځم: که کوم افغان خپل پاسپورت ورک کړی وي د نوي پاسپورت ترلاسه کولو لپاره کوم اسناد او کومې مرحلې ورته اړینې دي تر څو وکولی شي نوی پاسپورت ترلاسه کړي؟ هغه شخص چې خپل پاسپورت یې ورک کړی باید د خپلې سیمې له اړوندو ادارو د ورکېدو سند واخلي او د پیژندګلوۍ ثبوت لکه برېښنایي تذکره ولري. شپږمه پوښتنه: فرضاً که یو څوک د لومړي ځل لپاره غواړي پاسپورت واخلي پخوا یې پاسپورت نه وي اخیستی نو هغه بایومتریک به څنګه کیږي؟ هغه کسان چې عمر یې له 10 کالو څخه کم وي کولی شي د بایومتریک پرته پاسپورت ترلاسه کړي، خو هغه کسان چې عمر یې له 10 کالو څخه زیات وي باید بایومتریک شي او یا هم پخوانی پاسپورت ولري تر څو نوی پاسپورت ترلاسه کړي. وهم: که یو کس یوازې کاغذي تذکره ولري او برېښنایي تذکره ونه لري آیا هغه کولی شي د نوي پاسپورت لپاره غوښتنلیک جمع کړي؟ هو، کاغذي تذکره د نوي پاسپورت لپاره قبوله ده خو ښایي ورته اړتیا وي چې خپله تذکره برېښنایي کړي. نهمه پوښتنه: که یو کس وغواړي چې خپل د پخواني پاسپورت معلوماتو کې تغییر راولي آیا کولی شي او که نه؟ هو، که الکترونیکي تذکره ولرئ کولی شئ په نوي پاسپورت کې د الکترونیکي تذکرې پر اساس د تغییراتو غوښتنه وکړئ، خو د بهرنیو اسنادو پر اساس د غیر تطابق په صورت کې د تغییراتو غوښتنه که وکړئ بیا هم نه منل کیږي او پاسپورت د افغاني اسنادو چې یا پخوانی پاسپورت او یا الکترونیکي تذکره اساس ته ورته صادر کیږي. د پاسپورت فیسونه چې تحویل کړل شي پاسپورت به په څومره وخت کې ورسیږي؟ د پاسپورت پروسس اوس مهال له 4 اونیو څخه زیات وخت نیسي چې دا د غوښتنلیکونو د شمیر پورې تړاو لري. که غوښتنلیکونه کم شي نو شاید ژر در ورسیږي. اوس مهال ډیری افغانانو د پاسپورت لپاره اپلیکیشنونه او یا هم غوښتنلیکونه جمع کړي چې هغه په پروسس کې دي، نو څومره چې د افغانانو تعداد ډیریږي هغومره زیات وخت ته اړتیا ده. کله چې تاسو فیسونه جمع کړل تر هغه پورې منتظر شئ چې د DHL لخوا تاسو ته ایمیل درشي او تاسو
ته وویل شي چې دغه د پاسپورټ مو چاپ شوی ده او په لاره دی، تاسو ته در روان دی. دا په هغه صورت کې دا ایمیل درځي کله چې ستاسو پاسپورټ چاپ شي په کنسولګرۍ کې او DHL ته وسپارل شي. نو DHL تاسو ته ایمیل درلیږي او تاسو ته وایي چې ستاسو پاسپورټ چاپ شوی او په لاره ده. تاسو کولی شئ د خپل د پاسپورټ د رسیدو جریان وګورئ. کله چې پاسپورټ DHL ته وسپارل شي نو شاوخوا 3 نه تر 4 ورځې نیسي چې تر تاسو در ورسیږي. مننه.